زه څه کوم مواد یې اورېدم سلفي اخلا کنه زیبا جنې سره خو سلفي خوند نه کوي او دا بس هاي سلفي زما لپاره پرېږده ما ولنې ځلو چې زه تا سره ملاو شوم قسم دی اوس هم لازم اخرنۍ ومه پوه شوې ما نه بغیر نور هېڅوک سره مه ګوره نه څه مرګ غواړم چې چا سره ملاوېږم کنه قربان دې شي ما څه دې جان دا وجې نه تا دومره مې خوښېږي ملګرو شټریک یار دومره پروګرام وړ گیا یار هاي با ویلي یو یونیورس دی نو څه شی کېږي خو اوس لیکم ها هم یو یونیورس دی مونږ خواته دلته دا اوکې زیبا ته خوله پورې خاورې مه راکاږه ستا کبر وکړم اوکې دوستانو په الله مسپارم ای ابویه دې خولې ته مې وګوره قسم په خدای خبرې چې کوم قسم دی بس شونډه مې پوستکي نیولي الله په امان ښه شپه د سبا لیدو په هیله کمه نیمه زیاته خبره شوي دوستانو بخښه به کوئ او بله مسله دا ده وادي دوستانو چې څه زما انټرنیټ کار ونه کړو وادي ما لایف هم بند کړ بېرته مې زه به تاسو ته اوس ومخیم دوستانو دا وګورئ ښه او د ټیک ټاک د لارې دې هلک لم ګیم ورکړی دی ما له ګیم راکوي داسې زنګونه راپسې وایي خو زه یې ولاکه اکسپټ کړم دا وګورئ شیونه مې راوړي خو اوسه پورې ما صحیح نه کړلو سبا به سړی راځي نن خو رانغللی نو چې دا هم صحیح کې وادي اورېدم ما خو دا د بله وایفای د شی راوړی نو نه پوهېږم منیجر ته مې میسج وکړلو ما ورته ویل دا ولې کار نه کوي ما ته یې سکرین شاټ راولېږه نو الله په امان ښه شپه کومه نیمه زیاته خبره شوي بخشش کوئ لو یو الله قربان اوسه